السلام علیکم ګران خوږو ملګرو په دې چې روغ جوړ وای ګران ملګرو زه یم سید الله حسن په نوې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل بینو نیټورک له میټا ماسک سره کنیکټ کو یا څنګه کولی شو خپل بیلوي میټا ماسک ته ولیکو. نو دوستانو تاسو ته زه په مکمله طریقه په دغه ویډیو کې درښیم. نو د میټا ماسک سره وصلولو یو غوره ځانګړتیا دا ده چې موږ کله د بیلو نیټورک څخه ویډرا کوو بل چاته بیلوي لیګونو ډیر وخت نسی پروسیسینګ کې روان وي. نو د میټا ماسک څخه موږ ډایرکټ لیږلی شو بل دا چې د BFIC پیس ور باندې ډیر لګ راځي. دوستانو را بشي تاسو خپل موبایل کې به میټا ماسک را خلاص کړئ. هغه دوستان هغه کسان چې چا میټا ماسک نیوي جوړ کړی نو ډسکرپشن کې ما درته بل ویډیو اچول چې څنګه موږ کولی شو میټا ماسک جوړ کو میټا ماسک خپل اکاونټ جوړ کو. نو که چا میټا ماسک نیوي جوړ کړی دغه مطابق مخکې لاړ شئ تاسو اکاونټ جوړ کړئ. دوستان د ټول اول به تاسو کې را بشي کله تاسو میټا ماسک خلاص کړئ په د پورت اپشن چې کوم ښکاري په دغه به تاسو ورته کلیک وکړئ. دغه کوم اپشن چې ښکاري دلته نیټورک په دغه من چې کلیک وکړئ دوستان دلته به تاسو راشئ اډ نیټورک په دغه به ورته کلیک وکړئ. دوستان دلته به تاسو راشئ په کسټم نیټورک باندې به ورته کلیک وکړئ. کله دوستانو کسټم نیټورک باندې کلیک وکړئ دلته دغه فورم خانه موږ ډکوو. دلته به دوستانو دغه لومړی نیم په نوم کې به تاسو وکړئ دغه به تاسو مکمل دغه ځای نه کافي کوي ګورئ دغه نوم کې به دغه تاسو پیسټ کې ما ډسکرپشن کې درته اچول دي دغه ټول. او دوستانو زما په ډسکرپشن کې زما ټلګرام چینل لینک شته په هغه کې هم شته تاسو هغه ځای هم کاپي کولی شئ. نو دوستان دا به تاسو ټول داسې دلته ورسره واخلئ او کله چې دوستان نوم کې BFIC ماینټ ولیکئ را بشئ د URL دغه دوستانو RPC URL په دغه به تاسو دغه ځای نه کاپي کړئ دا به هم را واخلئ. دوستانو دلته به تاسو پیسټ کړئ او دوستانو بیا به راشئ دغه چین آی ډي چې کومه ده په دغه کې به تاسو راواخلئ دا به هم دوستانو دلته داسې پیسټ کړئ او دوستانو سیمبول به تاسو راواخلئ BFIC سیمبول دی او دوستانو وروستی دغه دوستانو تاسو به په اخیره کې دغه یو کوم لینک چې درکړی دی دغه URL به تاسو دغه ځای نه کافي کړئ او دلته به دوستان تاسو کې د وروستی خانه کې ورته پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړئ دوستانو په اډ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ منتظر کېږو دغه دوستانو دغه وشو تاسو به په ګټ اټ اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. نو دوستان ته دغه ځای پورې زموږ ټوکن خو ایډ شو څنګه کولی شو بیلو نیټورک سره کنیکټ کړو. دې لپاره ښه دوستان اوس دې سره موږ بیلو نیټورک څنګه وصل کولی شو دې لپاره به تاسو راشئ په دې پورته دریو خطونو باندې به کلیک کړئ. دلته به دوستان تاسو دغه کومه نښه چې ښکاري اکاونټ 1 په دغه به تاسو کلیک وکړئ او دلته دوستان تاسو ته یو اپشن راځي ګورئ امپورټ ان اکاونټ په دغه به تاسو کلیک وکړئ. کله دوستان دلته کلیک وکړئ دلته به تاسو ته یو اپشن درته راځي تاسو به خپل راشئ د بیلو نیټورک کوم کی چې دا کومه سیکرټ پرایویټ کی چې دغه به تاسو راواخلئ کافي به یې کړئ. دلته دوستان تاسو په دې پورته دریو خطونو چې کلیک کړئ دلته دوستان تاسو ته پرایویټ کی اپشن راځي ګورئ دوستانو دغه پرایویټ کی به تاسو کافي کړئ دغه ځای نه او هلته به تاسو ورته پیسټ کړئ. نو دوستانو دغه ځای کې ممکن ریکارډ توره شي خو دغه څخه چې دا ډیره اسانه ده تاسو به چې کله دا کلیک کړه لاندې په امپورټ اپشن درته راځي په هغه امپورټ چې تاسو کلیک وکړئ او دغه به دلته تاسو ته ورته امپورټ شي. دغه دوستانو دغه وشو راځو اوس بیرته شاته او دا زه اوس ریفریش کوم ګورئ دوستانو تاسو دلته ښکاري چې زموږ BFIC چې څومره موږ سره ده هماغه یې ټوله دلته راواخیستله. نو دوستانو اوس راځو په دې کې موږ دغه بیلو نیټورک ټوکن څنګه ایډ کولی شو BLV پکې څنګه ایډ کولی. نو دوستان د بیلو ټوکن د ایډ کولو لپاره به تاسو راشئ په امپورټ ټوکن اپشن چې کوم ښکاري په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستان تاسو به دلته څه وکړئ یو ادرس به پیسټ کړئ هغه ادرس دلته تاسو ته ښایم دغه د BLV کوم ټوکن ادرس چې دی دا به تاسو دغه ځای نه کافي کړئ او دلته به دوستان تاسو دغه پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړل دوستان دلته به تاسو په سیمبول کې ورته BLV ولیکئ. دوستان تاسو به دلته ډایرکټ بعضې وخت راخلي که روای نه اخیستل تاسو BLV ولیکئ لاندې به دلته تاسو ورته شپږ ولیکئ او په امپورټ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. دغه د دوستانو زموږ ټوکن هم ایډ شو تاسو ته ښکاري چې موږ سره 2510 BLV دي. دلته تاسو ته ښکاري او راځم بیلو نیټورک ته او دلته هم تاسو ته ښایم چې موږ سره څومره BLV دي. دلته راځم دوستانو په والټ باندې کلیک کوم. نو کله چې والټ باندې مې کلیک کړ دوستانو
تاسو دلته ښکاري چې ما سره 2510 بیلوي ټوکن دي په حاله. نو دغه دوستانو دا مې ایډ کړل ورته دلته تاسو ته ښکاري. نو که تاسو چېرته لیږئ را به شي په دې بیلوي باندې به تاسو کلیک کوئ او دوستانو تاسو په سینټ باندې کلیک کوئ. نو هر چاته چې لیږئ تاسو رالیږلی شئ، که بیرته ورته رالیږئ تاسو په ریسیو باندې کلیک کوئ او هغه د کوم هغه چې درکوي د هغه به تاسو کاپي کوئ او بیا به بل چا نه تاسو رالیږئ د خپل ادرس به ورکوئ. ښه دوستانو دغه ویډیو په دې چې ویډیو مو خوښ شوي هغه دوستان چې دغه ټوکن شي ترلاسه کولی په ډسکرپشن کې زموږ د واتساپ ګروپ لینک هم شته، موږ ته میسیج هم کولی شئ، موږ در سره مرسته وکړو. مننه که وختونه وښه چې بې ولرئ.